درمنو خبره سو چې علاوه بنده سره کیږي نه دا کې خو مونږ یوه میاشت مخکې خبره کړې وه او بیا پکې ډېره غټه واقعه وشوه د مونږ ډېر خوږ د کانګو کې خیل بلکې ټول پښتونخوا یو ډېر خدمتګار سړی وفات شو په منځ کې بل پیر مونږ دلته سره خبره کړې وه چې دلته یو غونډۍ کوو بیا به ایسي دفتر له مشرانو سره خبره کوو کشران چې څومره سیاسي هغه خبره بس په ورځ باندې درېیمه وه درې څلور ورځې پنځه ورځې موږ هلته مصروف وو او دا کومه خبره چې روانه وه نو دا د کانګو کې خیل شریکه خبره وه زه اکثر دغه خبره کوم که نه چې کانګو کې خیل یو قوم دی دا کې نه سیاسي چلیږي نه غیر سیاسي نه ملک و نه کشر اکثر چې مونږ خبره کوو د اتفاق و اتحاد یې کوو او د حق یې کوو نو دا چې کوم شی تاسو وینو قدرمنو شروع دی دا د کانګو کې خیل میراث دی میراث داسې دی چې په باباخانمه کې چې کله دلته د مارکیټونه جوړ شول دا شیرخان خیل په ځمکه باندې وو او دا مارکیټ یې بیا شیرخان خیل په مشرانه کې ورکړه زه پخپله پکې وم په باباخانمه کې او دا شانتمنیه خیل او بیا په سیکټ خیل او نورې تاپې ټولو حصه وه پکې په وخت یې تقسیم داسې وشوه او زه ته خپله دا خبره کوم چې انشاءالله تعالی دا تصوق په ریکارډ باندې م رانوړي چې نصیر چې ته په بازار کې دوکان شته ذاتي زه خپله خبره کوم یا یې چېرته کیبن شته یا یې چېرته کیبونونو نه پیسې اخیستې وي او انشاءالله تعالی دغه نه بس مې وې دا اراده نشته بس الله تعالی یې راکوي پوه شو زه ګډې خبره نه کوم پوه شوې انشاءالله تعالی کوم خبره کوو بس خلکو پروپیګنډ هم کوي خبرې هم کوي واسې وي خو تاسو کسو چې مونږ مطلب همیشه د مشرانو اتفاق و اتحاد خبره کړې او د کانګو کې خیل یو والي خبره یې کړې او کانګو کې خیل د حق خبره یې کړې او اوس دغه شی تاسو یې وینو ما خیال 40 کروڑ روپۍ ورته منظورې وې که نه اوس خو پی این ډي والا یې چې کوم دی داسې زه ته خبر یم چې هغو هلته الریډي هلته یو لیست جوړ کړی مونږ خو چې پکې مونږ سیاسي اثر رسوخ د هېچ هم نه منو بلکل یې هم نه منو که هر څومره زورور وي و ځان له زورور وي خو قوم نه زورور څوک نه اینې صفا خبره یې کوم مونږ دا خبره پر امن طریقه باندې حل کول غواړو چې دا خبره پر امن طریقه باندې وشي او په اتفاق او په اتحاد باندې وشي او په حق باندې وشي دا خبره باسې خو ګوره تاسو ټولو مشرانو لکه درمونو پاته وه دغشي چې تقسیم په کومه طریقه باندې شوی دی یو تپم ته نه و پاتې ټولو تپو حق دی پکې بس که تپو په تقسیم باندې دا شی کوي مم بلکل په کار هم دي چې تپو په تقسیم باندې وشي لکه دا اوس شیرخان خیل مارکیټ ته بس مخې لوی ته چې کوم کې بني په کار دی چې شیرخان خیل مشران او کشران سره کینی پوه شوي او په دا باندې چې کوم دی سره خبره وکړي او بیا په شیرخان خیل کې یا په منیه خیل کې هم داسې خبره ونه شي چې بې حقي وشي چې حقدار له چې کوم دی حق میلاو شي چې په منځ کې قراندازي وشي یوه طریقه یې دا په تقسیم باندې نه ښه یې واورو دویمه طریقه یې ټینډر طریقه او د قراندازۍ طریقه یې چې اوپن قراندازي وشي په دغه ځای کې بس په قراندازۍ کې خو چې کومه طریقه کار وي په هر سړی پیږي خو داسې نه چې په بند کمرو کې په بند کمرو کې قراندازي وشي نه بس آن کیمرا دلته ټول صحافیان هم راغونډ شي او ټول خلک ته وي په دغه مارکیټ کې وي پروګرام به ورته سیټ کو پوه شو په چت باندې او بلکل یوه نامه وې راخلي پوه شو په قراندازۍ کې بس یې چا نامه وځي بس ایغ دا شی شوه په دو خبرو له ګوره بلکل هم نه یو ته پی این ډي والا هم واوري ښه کلاو په غوږونو دا خبره واوري او دا بله محکمه چې کومه ټي ایم ای دا خو انتهایي کرپټ خلک دي انتهایی غلط خلک دي بل کار یې نه کړی پوه شوې دا بازار چې کوم دی ملکیت معلوم دی چې چا کانګو خیل و بیا هغه خلک معلوم دي چې چا دا کې بل چا ملکیت ګوره نه منم پوه شوې صفا خبره کوم دا کوږي خیل خبره وکړه انشاءالله تعالی بلکل هم دا شی پکې نه مانو چې دلته خلکو له افورونه کوي که یوه سیاسي پالټي وي پوه شوې او که مطلب ټي ایم ای وي او که بله وي پوه شوې چې ورته وي چې دومره روپۍ راوړه تقریبا طریقه کار چې کوم دی د هغه موږ له معلوم دی پوه شي چې دو کوم طریقه کار باندې دا شی شروع کړی هغه نه موږ ښه خبر یو داسې نه چې نه یو دی خبر نن سبا ګوره چې په دوو کسانو کې داسې خبره وشي که نه نو ټولې دنیا له پته لګي که اوس دا خبره زه خپلې غلې لپاره کوم که نه خپلو مفادو خپلو ګډې لپاره کوم
نو قسم دی چې کوکي خیل زنانه له پته ولګي چې نصیر خپل خېټه خبره وکړه پوه شوې او بس مونږ د کام کوکي خیل مشرانو او کشرانو له دا ویو چې دښینه ګوره شر او فساد نه جوړو صفو خبره مونږ یې پر امن طریقه باندې حل کول غواړو او که بیا څوک داسې وي چې شر او فساد له یې جوړوي اوس دا وي چې زوراوري استعمالوي ما حکومت دی وایي ما څه خوښه او کوم نو دغه له بیا نه پرېږدو که داسې را سره کوي دوې درې خبرې مې ورته وښیلې مشرانو خبره وکړي هر سړی خپل تجویز ورکړي کام کوکي خیل تقسیم لم انشاءالله تعالی تیارو ټینډر و قراندازې لیم تیارو پورې قراندازې و ټینډر لیم تیارو پوه شو بالکل قراندازې باندې چوت هغه شی ټول کام کوکي خیل چې شی وي هغه لیم تیارو ته ورې نور خبرو لا صفا خبره تا کوم دا غلې او بند خبرو خبره نه منو و نه راته منظوري دي و دا وګوره اوس موږ دغه پاس مشران سو ولته انتظامیه سره دغه خبره کوو نو په دا باندې کام کوکي خیل چې کم د کوم مشران دي راغلي که درمن عزتمند دلته خبره وکړو چې متفقه یوه خبره وکړو که بیا هغې خبرې نه اورې دلې وشوه یې ښه واوري او بیا خو ویرانۍ شوه که نه بس دا شی و بیا ایسې کي ځکه چې شر او فساد ترې جوړېږي که نه بالکل د ایسې کي پوه شوې دا اول د ما خپل خاندان نه وي مینه دا دوکانونه مې پوه شوې خاندان ما پکې یو هم نشته وریاره مې وي پکې ورور مې وي پکې بل مې وي هغله اول دا خبره وه پوه شوې چې بالکل په دا کې دا شی نه منو نه سیاسي چې کوم هغه مداخلات دا پکې نه منو او دا پیسو لینډونه او دا شی نه پکې نه منو نه صفا خبره وه بس په دا باندې خبره وکړو دلته هر یو خپل چې کوم د تجویز پیش کو او بیا یې ټیک ټاک سو هلته انتظامیه له چې کوم د متفقه مونږ یوه خبره کوو که هغې نه یې ورې دلې وکړل دا شی نه مونږ له منظور ونه منو بس دغه خبره